دې خلک وی حرام مال صدقه کوي، لا صدقه من غلول، لا صدقه من غلول، لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقه من غلول. حرام مال کی صدقه سر نه کیږي، او چې د تپتر چې مال حرام دی صدقه کې او د ثواب نیت پکې علماء وی کافر شوی. په کوم طرف مون خلق روان یو، ارسلی وی د بل جیب وها، بس د بل پټی نیسا پولا وها، د شپې او بخور پر دې او وها، بوساله ته پر شپې لاړ شو صادر وته کې او پر دې بوس پل ساروی راوړه او د شپې او د پردیش اوتل ریبا. هاي 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 دنیا د وخت په تیر کو اخرت سره وسکه، الله سره وسکه، قیامت پر ورځ وسکه، بیا به الله له جواب ورکه. حضرت علی کرم الله وجهه لور د لور خپل لور او د اختر ورځ ده، د اختر ورځ نو خامخا دا جنکه دا ماشومان امیلونه چې بنگلیه چې د اختر نه مخکې ځان نه راوړي ورته خوشحاله. د حضرت علی رضی الله عنه د لور اسم نو اسم نو څه چلی وکړه، د بیت المال چې کوم سکرټ او یو امیل چاروړو بیت المال لا قیمتي د ملغله او امیل چاروړو بیت المال ته مسلمانانو ته وقف کړ، بیت المال کې پروت دی ماشومه غلی دی. د بیت المال هغه سکرټری ته څه وایي، وی دا امیل کړي یو درې ورځې لمال په سوال راکړه د بیت المال چې زه په اختر تیر کم بیا بیا دله درکوم، درې ورځې لپاره زه به حفاظت کوم. خو د ټولو ماشومانو امیلونه چولی دي، بنګړي منګړي او د زنانو چې کوم د اختر سیدونه چولی، زما اسم نشته، اسم هم نشته. نو که تا به ربانې وکړه او یو درې ورځې له دې راکړه زه به په اختر خوشحالي تېره کړم بیا به درته واپس کړم. د بیت المال سکرټري وي دا خو د امیر المؤمنین د حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر مبارک د خلیفه لور ده، پلار خو بلا جهادونه کړي، د پلار حق دی بیت المال. نو زورګه او خیراتی خو نه غواړي، درې ورځې له پسوال غواړي چې دلته الماری کې پروت نه دی، پسې نه دی پروت یې کنه درې ورځې پس بیا راکړي ولی ورکړه. حضرت علی رضی اللہ عنہ چې سین کور تراغه ماشومه ته وکړل، امیل ته وکړل، پوه شو او دا خو امیل دا کم دی نه، بچی دا کم دی نه، دا مې د بیت المال د سکرټری نه غوښته هغه امیل ته چې وکړل، خو پوه شو بچی دا کم دی، وای دا خو بابا د ټولو جنکو زما د گاوند د محلې د لارې کوسې د ټولو ماشومان امیلونه بنګړو زمانو. بیت المال مشر ته مې چې یو درې ورځې راکړه زه په اختر خوشحالي کوم بیا به درکړم. ورشه اواز کوي د بیت المال سکرټری ته ورشه راونه ورشه راونه هغه راوسته وی دا امیل دی ولې ورکاو، وی امیر المؤمنین دا خو ما خیراتی نه دی ورکړی، دا خو ما صرف یو درې ورځې له ورکړی، ماشومه ده ستا لور ده او ټولو ماشومانو شته دینو او دی وغوښته معده د حاجي صاحب لوی خدمت د حکومت کوي او د بیت المال لوی خدمت کوي، نو خیر دی که یو درې ورځې دپاره د ماشومې له د امیل ورکړم دا په اخترو کې بیا بیا راکړي. دومره یې ورته غوسه وکړه تاکې اهلیت نشته چې ته د بیت المال حفاظت وکړې، تا ته چا د اختیار درکړه چې د مال الله امیل ورکړې. او قسم مې د الله په ذاتي که دا درې ورځو دا ټکې پکې نه وې، دا درې ورځو ټکې درې ورځې، نو بیا به ما د خپلې لور له هغه سزا ورکوله چې څوک غل او غلې له کوم سزا ورکوي، او تاله به مې هغه سزا درکوله چې څوک غل له یو شی د بیت المال ورکوي هغه سزا مې ورکوله. خو زما لور غله نه ده ځکه درې ورځو له په سوال غوښتی دی او تا هم درې ورځو له په سوال ورکړی دی، یعنې که دا ټکې پکې نه وي تا به لوي چې نه مې سره څه چل کوم او زما د لور سره ما څه چل کوم. بچی را کامیل امیل اعتصار وقتی ویسته بیت المال سکرټري له ورکړه، ورشه د بیت المال کې کېره، د بیت المال د امیل نه به زما لور فایده نه لي، دا د ټولو مسلمانانو شریک شي. دې ته انصاف وایي، دې ته امانت وایي، دې ته دیانت وایي. ورشه اوس وګوره که نه خپلو بادشاهانو ته د مشرانو ته توبه وباسه، بس
هر یو په یو الزام لګي تا غلا کړی دا، بل په بل الزام لګي تا غلا وکړه، یو ته وي خزانه دی والا، بل ته وي خزانه دی والا، یو خوا تختی بل خوا تختی، یو باندې د نیب یو خوا کیس او په بل ځای کیسونه. زما قسم په خدای چې ترسو د انسان په زړه کې د قیامت دروازې د خدای یره او د الله او د رسول احکامات نی راغلي او دا سیستم ټیک شو، ما په مخلاړ وته سیسٹم پا دینا ٹکی علا بس سیسٹم ٹکی کی جڑکی را رالا دا بادشاہ مرالا دا قدام رالا دا مولا مرالا دا مقتدی مرالا دا مولا پا لکم دا خدای یرنی قصہ خرابا دا مقتدی پا لکم دا خدای یرنی قصہ خرابا دا پلار پا لکم دا خدای یرنی قصہ خرابا دا افسر پا لکی جنی قصہ خرابا دا او که دا چپلاسی پا لکی نی دا خدای یر دام خرابا امانت او دیانت داری دا ډېر قیمتي شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو پر اسرائیلو کې یو سړی په بلې ځمکه خرڅه کړه، دې ته ایمانداري وه، غونډه ځمکه یې خرڅه کړه چې په چا خرڅه کړه چې هغه ځمکه برابروله که نه لې منګې پکې راووت، ټول د سرو زرو ډکو وایه که نه چې په تاسو ځمکه خرڅه کړي او منګې د سرو پکې راوځي، ماشاءالله ټوله شپه به خوب نه درځي، منګې مې ومونده او لکه منګي سره به چورلکونه وي تاویږي به موا سره منګي به وموند هغه څه چلو کا هغه منګي یوړه چې چا په ځمکه خرڅ کړې وه وی ها دا واخله وی ما خو ځمکه هغې سره منګي خو مې نه دی دا پیغمبر مبارک فرمایي د بني اسرائیلو قصه کوي سړی ورته څه کوي وی وروره چې ځمکه مې در باندې خرڅ کړه چې څه پکې وه هغې سره مې خرڅه کړې او وی نه منګي پکې هغه وخت سره نه دی ویلې شوي یا خدای اوس په دې جګړه دی وي منګي د سرو ستارې په لوی زمانه دی خیر پکې واچي دې زمانې نو څوک نو په دې جګړه کوي دې خوا که چې دله فیصله وکړم دوه مرغۍ په جګړه وي پیشو پې وره چې پیشو پې وره چې کلب شي وي په یو لاس کې ونیوه خولې ته یې ور واچوله بله په بله خوا ونیوه خولې ته یې ور واچوله وی ښه ده چې زه رالم کنې لویه خونې خرابه به م کړې وه چې دې زمانې پکې څوک نو د سړک په غاړه چې د حکومت کوم دا دغه جوړ کړي دي که نه هغه څه ورته وایي هغه د خلکو د ودرېدو هغه د ناستې انتظارګاه د انتظارګاه نه ټول شیخونه خلکو تختو انتظارګاه خلکو ختمې کړې دی حکومت زه په دې ډاګونو کې د خښتو څه څیزونه جوړ کړي چې دی کې به خلک ډیران غورځوي هغه ډیران سره هغه خښتې مخته لاړې ازم نشته های یاره زه یم چې مونږ به خدای له څه جواب ورکوو چې مونږ له کې څه پراته دي مونږ کې څه دي او هر سړی بل ته ګوته نیسي ځان نه یادوي بیا هر سړی نه که نه پلان کې او مسلې دې زړې کړې او ته ما ته وې ستا نه خو زه ښه مسلمان یم اوس د پلان کې های په دې کار نه کېږي زه به د ټولو نه مخکې ویم چې زه ډېر ګناهګار یم زه به ټول نه مخکې ویم او تب هم دا به کبر به نه کوې غرور به نه کوې دوه جمعې تقریر مې پې وکړه اوهو یاره واقعي سوچ سر به خبره اورې یاره دا خو ما کې که څه کوتاهۍ وي چې زه هغه وباسم او توبه وباسم معافي وغواړم د بیان مقصد دا دی ځان ته مورم تاسو ته دی نو منګي یو وایي ستا دی ما ځمکه هر څه زره خرڅه کړې ده ابل وایي نه او وخت د منګي ذکر پکې نه دی راغلی منګي ستا دی لاړل یو قاضي صاحب لاغلی باندې فیصله کوله او منګي د ده دی وایي د ده دی د سرو زرو قاضي صاحب ډېر هوښیار و هلکه وایي ستا بچي شته وایي څه دي وایي زوی مې دی هغه یو ته وایي واده دې وله کړی دی وایي نه ابل ته وایي ستا څه دي زما لور ده ورکړی ده که نه وایي نه وایي بس دا دا جینۍ به دي هلک ته واده کړو دواړه به کویده کړو او دا منګې په هغوی ولګوې د هغې د دواړو مهر شو دې ته امانت وایي دې ته امانت وایي دا اوس هم شته په ډېرو ملکونو کې شته ډېرو اسلامي ممالکو کې شته نورې کمۍ به پکې ډېرې وي خو دا څیزونه پکې شته غلط شی نشي درکول بلکې په ډېرو انګریزانو ملکونو کې شته لیکن زموږ ملک مسلمانان زموږ د خپل پیغمبر په تعلیماتو عمل نشته پکار دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وړاندې شوی دین 100% عمل وکړو فی السلم کافه
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی مکه مکرمه ته ډېره د زړه د درد خبره ده چې کله هجرت کوو د مکې نه وتېده که نه د مکې نه زړه کې دا سوچ و چې خدایا بیا به زه راشم دې مکې ته که به رانشم اوهو دا مکه او دا بیت الله او دا حجر اسود او دا زمزم او دا صفا او مروه او دا د ما د پلار نیکه کلی او دا خلپوس او د ابراهیم علیه السلام وطن بیا به راشم او که نه ډېر زیات پریشان و ډېر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ د غار ثور نه ووتو که نه او موږ تلو وی رسول الله مبارک تر څو د مکې کورونه ښکارېدل په شا شا به یې کتل او سترګو مبارکونه اوښکې روانې ابوبکر بیا به دې مکې له راشو آها خدایا کم وطن دی او کم کلی دی او خلپوس یې تېرې کړې دي ابوبکر بیا به راشو شا ته به کتل شا ته به کتل تر څو چې د مکې او حدیث کې راځي مینه به کې د مکې او د مدینې سره جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې ته نو ورغې د دې بیت الله چابیانې یو کس سره وی عثمان ابن طلحه ولا ورغې دروازې له عثمان کافر و عثمان یو خبره درته کوم پته زما نه لګي چې مکې نه زه چېرته کېدی شي وځمه تاله راغلی مې یو کار وکړه داسې ډېر په مینه ته یې ورته وویل د دواړو جهانو مبارک سر ده تاله راغلی مې که لږه د بیت الله دا چابي دې راکړه او زه دا ور دروازه کوله وکړم داسې د شپې ټیم کې څوک بني او زه ورغلم یو 2 رکعته لمونځ مې پکې وکړ بیا زما پته نه لګي چې بیا به زه مکې ته راشم او که نه لږانې مې دا ډېر لوی ارمان دی چې بیت الله ته دننه شم لږه چابي راکړه د شپې به پکې 2 رکعته به وکړم څوک به تاله به چابیانې درکړم هغه نیکبخت کور ته لاړو چابیانې راواغېستې او حضور پاک ته هغه وی کړې اکۍ یې وی دا د چابیانې سره دي وی درکولی شم خو نه درکوم زه خپل کار کوم سپکه خبره وکړه نبی علیہ السلام مبارک ډېر پریشانه شو سترګو مبارکونه اوښکې وګرځېدې عثمانه ما خو تا ته مینت وکړه تا دین جدا دی زما جدا دی خو دا ارمان مې دی وی نه در کوم دا چابیانې نه در کوم وی ښه عثمانه واوره یو ورځ به درته اشاره کوم چې روړه وروړې به هغه به پورې وخندل دې وخت کې ځای نشته مینتونه کې او دا غټې دعوې کې زه وی یو ورځ به راشي چې ووته الله آیت نازل کړ والذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد مجاړه مخفه کېږه دې له به دې راولم که خیر انشاءالله او خدای ډېر په عزت راوست بیا نو چې مکه پته شه په سن 8 هجري کې فاطمه هجره کې رمضان میاشت و تقریبا نو رسول الله مبارک عثمان ته آواز کوي عثمان راشي دې راوست پیروله چابي وی چې هجرت نه کوه ته مې څه ویلي تا خو ما پورې خندل چې دعوې کې نه مې ویلې درته اشاره درته کوم راوړې که نه او صیب وړه چابي چابي ته یې واغېست دروازه یې کوله وکړه په بیت الله مبارک کې ښه صفا کبوتانو پکې هغې ته وویستل او 2 رکعته لمونځ یې پکې وکړه او چې څنګ بیت الله نه راوته قرآن کې الله آیت نازل کړ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خدای حکم کوي چې دا چا امانت ته به واپس کې عثمان ته ویل تراشه عثمان ما ته خو الله حکم وکړ چې دا چابي ستا د ستا متعلق راته وي اشاره هم دغه ته ده ها دا چابي د خپل واپس وره بل سړی رښتیا وای ورکړې به ولا دا غستانه ده دا تعالی د کافر او مشرکانو درکړې وته مشر کړې او ما غوښتنه آینده لبل چابي بل چاله ورکړ لیکن الله وی ورکا والا دا د شی د امانت ته سره ورکا والا او رسول الله مبارک ورکي او سوي ورتا او عثمان دا بتا سره او قیامت پورې بستا پنوسو کې دا چلےږي ورسونه لوی خبره ده ته امانت واپس کېبم او دې کې اشاره دیتم شو چې طالب خدای بچین وسی درکې قیامت پورې بده نسب می او دا کونجي بم تاسو په نسب کې چلےږي هغه وی دا الله رسول کلمه شهادت را تخا خدای مسلمان کله چا تاسو امانتي ځان سره